بسم الله الرحمن الرحیم. د 12 ټولګی هندسه تحلیلی هندسه مستطیلی وضعیه کمیات دوه عددي محورونه په افقي او عمودي توګه داسې مد نظر نیسو چې یو د بل سره په مبدأ قطع کوي. شی لاس خواته مثبت عدد، کیڼ لاس ته منفي عدد پر افقي محور او پورتنۍ خواته مثبت عدد او کښتنۍ خواته منفي عدد پر عمودي محور باندې مد نظر نیسو. څرنګه چې لیدل کیږي دغه سیستم مستوي په 4 ناحیې ویشي: اول ناحیه، دوم ناحیه، دریم ناحیه، څلورم ناحیه. په مستوي کې هر نقطه معرف د یو جوړه حقیقي عددونه دی، لکه A نقطه او اعداد X و Y ده چې د A د نقطې د کمیات په نامه یادیږي. داسې چې د A څخه موازی و محور Y ته او محور X ته دواړو ته دوه موازیګانې رسموو. جلا شوي برخې یو یې X ده یو یې Y ده. مثلا که وغواړو دوه نقطه 2 او 3 په دغه سیستم کې وښیو، د 3 څخه او د 2 څخه پر X او Y به ترتیب موازیګانې رسموو او نقطه لاسته راځي. دغه په شکل کې لیدل کېږي 2 او 3 د 2 څخه موازي او د 3 څخه موازي چې رسم شي او د بل سره قطع کوي تقاطع نقطه د 2 او 3 ده. په همدې ترتیب سره هر نقطه پر مستوي باندې د یو جوړه عددونو سره منطبق کیږي. همدارنګه لکه چې نقطه B مد نظر نیسو -3 و -2، بنا پر دې -3 و -2 که مد نظر ونیسو په دریمه ناحیه کې نقطه B لاسته راځي. د دو نقطو ترمنځ فاصله یا مسافه د نقاطو اول سر د یو نقطه فاصله د مبدأ څخه که چیرې نقطه وي X او Y او دغه نقطه د مبدأ څخه د شکل واضح لیدل کیږي چې مساوي ده په X مربع جمع د Y مربع د هغه جذر. یعنی دغه د قاعده او قانون د فیثاغورس د قضیه نه موږ لاسته راوړی شو. د مثال په توګه نقطه A 2 او 3 او B -3 او -2 ترمنځ چې موږ وغواړو مسافه معلوم کړو، په دې ترتیب سره مسافه لاسته راځي. AB مساوي کیږي دغه جذر چې موږ تاسو وینو او دغه جذر مجموعه ده جذر د 15 مربع جمع د 10 مربع او مساوي ده په 15 جذر د 15. په همدې ترتیب د دوه نقطو اختیاري نقطو فاصله موږ راوړای شو که چیرې دغه نقاط X1 A او B وي. A مختصات د X1 Y1 B او B X2 Y2 شکل کې لیدل کېږي. دغه دواړو نقاط X1 Y1 X2 Y2 دغه نقاط مختصات لیدل کېږي. دغه دواړه نقاط چې سره وصل کو د هغوی ترمنځ مسافه دلته ده. هغه مثلث چې لیدل کېږي د قانون قضیه فیثاغورس په مد نظر نیولو سره واضح ده چې AB طول مساوي ده جذر د X2 - X1 کل مربع جمع د Y2 - Y1 کل مربع. دغه عمومی فرمول ده. د دوه نقطو فاصله د یو بل څخه دغه هم دلته عیني شکل لیدل کېږي A X1 Y1 او بل نقطه مد نظر ونیسو B X2 Y2. دغه دواړو نقاط بل ترتیب سره توپیر لري د لومړی شکل نه. دلته هم مسافه واضح لیدل کېږي په استعمالولو د قضیه فیثاغورس. یو ځل د مثلث قائم الزاویه د X2 - X3 او بل Y2 - Y3 او مسافه هم دغه فرمول ده چې د مخه موږ ولیدلې واضح لیدل کېږي. اوس دلته یو نقطه مد نظر نیسو چې د قطع خط د AB
په یو نسبتي معین تقسیم او نقطه په منځ دغه دواړو دی که چیرې نقطه د دواړو خطونو ترمنځ نقطه مسافه یو اکس اکس یو جمع د اکس دوی پر دو وای دو منفی مثبت وای یک پر دو ده د خطونو پر مخ حرکت. اوس دلته قطع خط مد نظر نیسو چې یو نقطه متحرک ده په دې طول د اوږدوالي د قطع خط څخه. دلته یو نقطه مد نظر نیسو چې په هر ځای کې چیرې دغه نقطه حرکت وکړي په هر ځای کې اکس یې کیفي ده مګر وای مشخص یو ده. محل هندسي د دغه نقطه څخه څرنګه چې لیدل کېږي یو خط مستقیم ده موضوع و محور اکس ده د دې معادله وای مساوي یو ده. او موږ کولی شو په همدې ترتیب بله نقطه مد نظر نیسو ای اکس صفر، یعنی ای دغسې نقطه ده چې په هر دغسې نقطه ده چې اکس یې اختیاري ده وای په هر ځای کې صفر ده. دغه نقطه څرنګه چې لیدل کېږي پر محور د اکس واقع ده، یعنی اکس یې اختیاري ده وای صفر ده. نقطه په دې کې د محور وای اکس په اوږدوالي کې شناور ده او د وای د محور له موازات سره حرکت. مقصد دا ده چې دغسې نقطه مد نظر نیسو چې وای اختیاري ای یو عدد ثابت لکه یو وي. دغه نقطه په هر دغه محل هندسي د دغه نقاط خط مستقیم ده موازی و محور وای ده چې په هر نقطه کې اکسی اول مختص یو وي او دغه نقطه حرکت کوي واضح لیدل کېږي په هر ځای کې مختص اول یو ده. مختص دوم ته موږ غرض نه لرو اختیاري ده. همدارنګه د وای د محور باندې حرکت که وکړو ټول نقاط چې اول مختص صفر وي پر محور وای ده وای اختیاري ده. دا لیدل کېږي چې ټول نقاط پر محور وای ده او نقطه هر ځای چې حرکت وکړي اول مختص صفر ده. په همدې ترتیب سره موږ بله نقطه کولی شو د هغه نقطو معادله چې دغه نقطه ای اکس یو وای یو له نقطه څخه تیر شي او میل یې ام وي. دغه د ده معادله وای منفي وای یک مساوي ده په ام ضرب اکس منفي اکس یو او دغه خط مستقیم معمولا واضح په شکل کې لیدل کېږي په سره کرښه باندې لیکل شوي دي. دغه معادله محل هندسي یعنی هغه ټول نقاط اکس و وای چې دغه معادله سره صدق وکړي او بل نقطه مد نظر نیسو پی اکس وای دغه نقطه شناور ده، یعنی حرکت کوي پر دغه محور باندې په هر ځای چې حرکت وکړي ټول نقاط د دغه معادله سره سم دي. د دوو نقطو ترمنځ فاصله خط خط میل که چیرې موږ خط خط ای بی مد نظر نیسو او د دې میل یعنی تانجان د هغه زاویه چې د محور وای سره جوړوي وای دو منفی وای یو پر اکس دو منفی اکس یو واضح ده. دا د شکل نه لیدل کېږي اکس دو منفی اکس یو. دغه ام ورته عدد د ام ته موږ میل د خط مستقیم وایو چې د دوه مشخصو نقطو A او B څخه چې په شکل کې لیدل کېږي تیریږي. د هغه خط معادله چې له دوه نقطو څخه تیریږي دلته موږ مد نظر نیسو واضح ده چې دوه نقطه مشخص ده M وای دو منفی وای یو پر X دو منفی X دو ده X دو منفی X یو ده او د دې ځای نه واضح لیدل کېږي X وای منفی وای یو مساوي ده M ضرب د X منفی X یک لکه چې د مخه موږ وویل. دلته واضح لیدل کېږي وای یو و X یو دغه نقطه د مشخص A ده مختصات A ده. دوه خطونه متقاطع خطونه وایي چې یو د بل سره قطع کوي. معلوم دار دغه دواړه یو الفا زاویه او بل یو الفا زور زاویه د محور افقي سره جوړوي او دلته موږ ته دلچسپي دا ده چې هغه زاویه چې دغه دواړو خطونو ترمنځ جوړیږي موږ څنګه هغه تشخیص کو. او دلته واضح لیدل کېږي چې تانجانت الفا خلاف د تانجانت الفا زور ده، یعنی الفا زور دلته مشخص مختلف ده لحاظ تانجانتونه هم یو د بل سره
بنابراین میل در خطونه هم سر اختلاف لري. ام خلاف ام زبر او د دو متقاطع خطونو ترمنځ زاویه د دغه لاندې فرمول څخه لاسته راځي. تانجانت د تیتا مساوي د تانجانت الفا منفي تانجانت الفا زبر بر یو جمع د تانجانت الفا تانجانت الفا زبر. او د دغه تانجانت الفا او الفا زبر تانجانتونو ترمنځ ام او ام زبر اکشیږي. د دې ځای نه نتیجه اخلو چې تانجانت تیتا مساوي د ام منفي ام زبر بر یو جمع د ام ضرب ام زبر. که چیرې زاویه د دوو خطونو ترمنځ صفر یعنی دغه دوو خطونو سره موازی وي، د دې ځای نه واضح لیدل کېږي چې تانجانتونه سره برابر وي. بنا پر دې تانجانتونه چې زاویه چې سره برابر وي تانجانتونه سره برابر ده. بنا پر این د دغه دواړو خطونو میلون یو د بل سره برابر وي یعنی ام مساوي په ام زبر سره وي. بنا پر دلته واضح لیدل کېږي چې تانجانت الفا مساوي د تانجانت الفا زبر ام مساوي په الفا زبر سره دی. که چیرې خطونه یو د بل سره عمود وي هم بیا دلته په شکل لیدل کېږي چې یو د بل سره عمود وي. دلته څه شرط لاسته راځي؟ د هغه پخوانی شرط دا ده چې مخرج د هغه کسر باید صفر شي. لحاظا بنا پر دې یو جمع د تانجانت الفا ضرب تانجانت الفا زبر باید مساوي په صفر سره، یعنی دور حاصل ضرب دغه میلونه یعنی تانجانتونه مساوي په منفی یو سره وي. اوس یو خط مستقیم مد نظر نیسو وای مساوی به 2x جمع 3. در خط مستقیم که چیری x و وای x ته موږ قیمتونه ورکو اختیاری وای د هغه د تابع سره یو قیمت نیسی. مثلا x صفر وای مساوی به 3 سره ده. که چیری x مساوی به دغه نقطه اوس په شکل شی و بل x مساوی منفی یو وای مساوی په یو سره دی. داسې لیدل کیږي. او دغه نقطه ورو په ځای کې که چیرې بیا بل نقطه قیمت ورکو که دای شي یو ورکو یا وای 15 لاسته راځي د هغه معادلې سره سم. او دغه نقطه یو او 15 هم موږ په محور کې ور باندې شي نقطه مشخص کوو. بله اوس که چیرې دغه نقاط مشخص کو اول نقطه دوم نقطه دریم نقطه سره وصل کو یو مستقیم خط په لاس راځي. دغه مستقیم خط هغه مستقیم خط ده چې محل هندسي دغه معادله ده. معادله ده وای مساوي په 2x جمع 3. د مستقیم خط معادله اوس وایو دلتا یو کیفی مستقیم خط ده چې محور وای په نقطه د بی سره په زاویه الفا تر زاویه الفا لاندې د محور x سره قطع کوي. واضح په شکل کې لیدل کېږي نقطه د x و y مختصاتی هغه ځای چې محور y قطع کوي بی ده. الفا هلته لیدل کېږي. د شکل نه واضح لیدل کېږي چې تانجانت الفا مساوي د y منفی m پر x. او د دې ځای نه کولی شو چې معادله د خط مستقیم لاسته راوړو ام x مساوي د y مساوي په y منفی b او y مساوي د په ام x مثبت b. لحاظا معادله د خط مستقیم لاسته راځي که چیرې b مساوي صفر سره مستقیم خط د مبدأ څخه تیریږي او y مساوي په ام x هغه معادله ده. په صورت عموم ax جمع b y جمع c مساوي په صفر یو اول درجه معادله د دوه مجهوله چې خط مستقیم شي. او که چیرې وغواړو موږ دغه معادله نورمال شکل ولیکو. نورمال شکلی هم مسافه د یو نقطه د x یا y د خط مستقیم x جمع b y جمع d څخه دغه لاسته راځي. d مساوي ده په ax یک جمع b y یک جمع c پر جذر a مربع جمع b مربع په علامه مثبت و منفی. که چیزی صورت مثبتی مخرج مثبت ده که علامه د صورت منفی اشاره ده مخرج منفی ده ترڅو چې مسافه مثبت لاسته راشي. یو نسبت باندې یو قطع خط تقسیم که چیرې قطع خط د دو نقطو ترمنځ چې یو پی یو ده بل یو پی دو ده د دوی ترمنځ یو شناور نقطه مد نظر ونیسو چې دغه نقطه دغه قطع خط یو معین نسبت تقسیموي
دلتا په نسبت آر تقسیموي دلتا موږ ته جالبه ده چې مختصات د اکس و وای د اکس یو وای یو اکس دو وای دو او د آر له جنس موږ څنګه لاسته راوړای شو. د قضیه تالس نه واضح لیدل کیږي دوه مثلثات سره برابر ده و اضلاع سره متناسب ده و مساوی په آر سره ده. همدارنګه دلته د هغه قطع خطون قیمتونه چې کشیش دو وای منفی وای یک پر وای دو منفی وای یو مساوی ده اکس منفی اکس یوی پر اکس دو منفی اکس مساوی په آر سره د دې ځای نه موږ لاسته راوړو اکس او وای قیمتونه په نتیجه کې اکس مساوی ده اکس یو جمع د آر اکس دوی پر یو جمع د آر هم دا ترتیب سره وای لاسته راځي. دغه نقطه دغه مختصات نقطه دایره تعریف په یو مستوی کې د ټولو هغه نقاط هندسي محل چې یو نقطه څخه متساوي الفاصله وي هغه ته دایره وایو. د مسافت ته شعاع وایو او هغه نقطه چې په شکل کې لیدل کیږي اچ و کا هغه نقطه ثابت نقطه چې د مخ متعریف وکي هغه نقطه دایره مرکز ده. څنګه چې لیدل کیږي په هر نقطه پر دایره باندې چې ونیسو د مرکز نه عین مسافه لري یعنی آر مسافه لري او محور مرکز هم معلومدار اچ و کا ده او معادله د دایره یعنی په هر ځای کې دغه طول د آر ثابت ده. د دې ځای نه موږ نتیجه اخلو چې اکس منفی اچ مربع جمع د وای منفی وای مربع جمع د وای منفی کا کل مربع مساوی ده په آر مربع سره. دغه معادله د دایره ده. کیدای چې معادله دایره داسې لیکل شوی وي اکس مربع جمع د وای مربع جمع د اکس جمع د وای جمع سی مساوی په صفر سره. شرط اصلی تشکیل دایره دغه ده چې آر مساوی په هغه پارامترونه ده چې تر جذر لاندې ده او باید د جذر لاندې عدد باید در صفر څخه لوی وي یا مساوي وي. که چیرې د صفر څخه لوی وي دایره تشکیل شي که په صفر سره برابر وي دا یو نقطه لاسته راځي او که چیرې هغه قیمت مجموعه تر جذر لاندې ده صفر څخه کوچنی یعنی منفی وي دایره نه تشکیل شي ته وایل کیږي مبهم دایره ده. څنګه چې دایره مرکز په مبدا واقع شي معادله د اکس مربع جمع د وای مربع مساوی په آر مربع سره. د مثال په توګه اکس مربع جمع وای مربع منفی اته اکس منفی دو وای جمع د 12 مساوی په صفر سره وي. اوس دلته یو خط مستقیم 2x منفی وای منفی و مساوی په صفر سره دغه د دوه معادلو سره حل کو همزمان وای لاسته راوړو د خطي معادله نه هغه پر اول معادله باندې تعبیه کوو ځای پر ځای کوو یو معادله درجه دوم یا مجهول لاسته راځي چې موږ د هغه د حلولو سره لاسته راوړو چې x دوه قیمت دغه معادله درجه دوم د امکان لري یو حل ولري امکان لري دو حل ولري امکان لري درې حل ولري. دلته مد نظر نیسو محاسبه کوو یا دلته مساوي په څلور لاسته راغی او اکس یو او اکس دو لاسته راغی څرنګه چې په شکل کې دلته لیدل کیږي یو جذر 15 ده بل جذر 3 ده دا 3 او 15 بیرته هغه معادله ته را انتقال کړو بل نقاط لاسته راوړو چې لاسته راځي او هغه محل تقاطع د مستقیم خط معادلو د دایره سره لاسته راځي. اوس د مماس اوږدوالی او معادله یعنی مقصد دا ده چې دایره راکړل شوی دي او موږ غواړو پر هغه باندې یو مماس چې په نقطه د اکس یک و اکس دو د هغه معادله لاسته راوړو. وقت دو نقطه مد نظر نیسو دغه نقطه مسافه ده مرکز ته وصل کوو هم مرکز معلوم ده هم نقطه معلوم ده د دواړو ترمنځ قطع خط چې ده د هغه میل ام سی پی یو هلته راکړل شوی دي او څرنګه چې مماس پر دغه خط باندې عمود ده بنا پر دې میل د هغه قطع خط از د مماس سره باید مساوي په منفی یو سره وي. د دې ځای نه ام ال یعنی مساوی د منفی یو پر ام سی پی او د دې ځای نه معادله یې راسته راوړو او یو دایره سره یو مستقیم خط حالتونه یو مستقیم خط دایره سره طبعا درې حالت کیدای شي چې ولري او د دې ځای نه موږ وینو چې اکس اول معادله خطي لاسته راوړو او د هغه په پیژدو وای له جنس د دو مجهوله معادله لاسته راځي او دا حلویه
د دې د حل سره موږ لاسته راوړو کیدای شي دا یو معادله درجه دوی له وای له جنس لاسته راغی چې یا دوه حل لري یا درې حل لري یا یو حل لري. هاوینو دلتا وی زبر مربع منفی څلور ای زبر سی زبر دغه دلتا که چیری تا صفر لوی یعنی مثبت وي یا د صفر سره برابر وي یا کیدای شي تر صفر کوچنی وي. که چیری تر صفر کوچنی کیدای شي چې کوچنی وي، که چیری تر صفر لوی وي کیدای شي چې که چیری تر صفر لوی وي قطع خط د دایره سره قطع کوي، که د مساوي به صفر سره وي دلتا وي قطع خط مستقیم د دایره سره مماس که چیری دلتا منفی وي دایره دغه مستقیم خط نه قطع کوي. اوس یو مثال مد نظر نیسو دلته لکه چې لیدل کېږي x مربع جمع د y مربع منفي 8x منفي 2y مساوي منفي اوه او بل دایره د دوه دایره حالتونه سره شي یو د بل سره چې سره طرف به طرف جمع کو یو مستقیم خط معادله لاسته راځي چې د دې ځای نه موږ کولی شو چې معادله ساده کو لکه څنګه چې لیدل کېږي او د y مساوي په x جمع د یو دغه معادله خط مستقیم لاسته راغی. اوس هغه معادله خط مستقیم او د دایره مد نظر نیسو دغه دایره‌ګان یو او وینو د دې ځای نه که چیرې وای مساوي په x جمع یو بیرته په معادله باندې وضع کوو معادله یو مجهوله جوړ شي ځنې د معادله څخه هغه معادله حلوو لیدل کېږي په عمومي توګه چې دلتا مساوي ده په شپاړس منفي څوارلس منفي دلتا مساوي شو په څلور دلتا مساوي په څلور شو x یک x لاسته راوړو یو درې شو یو اوس د دغه دوه نقطو بیرته معادله ته وضع کوو وای یک و وای دو لاسته راوړو وای یو وای دوه څلور او دوه ځنې جوړ شو په نتیجه کې پی یو درې او څلور پی دوه یو پنځه دغه دواړو نقطو لاسته راغی چې دغه دواړو دایره‌ګانو ته قاطع تشکر